سلامونه نیکی هیلې په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ. جهانگیر خان که دلال ویډیو در سره حتما تر اخره پورې وګورئ. ویل کېږي چې اکټر د خپل قام او ژبې عکس دی، یعنی په اصل کې یو اکټر اکټینګ نه بلکې د خپل قام او خلکو ثقافت دنیا ته وړاندې کوي چې موږ دا رنګه خلک یو او دا رنګه ژوند کلتور او ثقافت لرو. او د دنیا خلک هم فلمونه د همدې لپاره ګوري چې د نوري دنیا خلکو د کلتور رسم او رواج خبر شي، چې سبا که چیرې دوی دغه خلکو سره مخامخ کیږي نو چې د دوی له کلتوره خبر وي. زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي چې لاندې په سور رنګ کې سبسکرایب لیکلی سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د ګونګړې علامه ده هغه هم ووهئ. خو دلته زموږ اکټران بیا الټا لګیا دي، دوی د پیسو لپاره خپل اکټینګ استعمال په هر رنګه رول کې کوي. لکه غټ مثال یې جهانگیر خان دی چې په وجود کې ښه قابل اکټر دی، خو خپل ژبې او قام لپاره یې هسې ګټه نشته او خپل قام کلتور ژبه یې خلکو ته د دهشتګردۍ، لوفرۍ، زنکبازانو او د بېغیرته په توګه ښودلې ده. د کلاشینکوف کلچر د عام کول د دوی اوله بدي ده چې له پښتون قام سره یې کوي، چې د فلم مثال یې لکه د ټول قام ولس یعنی ټول پښتانه د توپک توپانچې او د یو بل وژنې تیږې او وږي دي او پښتانه داسې وروسته پاتې کیږي او په نسل آینده هم یې بد اغیزه کړې. چې ښه مثال یې اوسنی پښتانه ځوانان چې ډېر یې په چرسو او نشو تماشو روږدي دي او په غاړه او لاسونه یې لکه د ښځو په شان بنګړي او قسم قسم شیان اچولي دي. په خپلو فلمونو کې لوسې جونې ګډول او بامثل د شرابو او چرسو بېدریغه استعمال یې نوی کول د جهالت تیرو ته ټېل باسي. ښه مثال یې اوس هغه واده په واده نه حسابېږي چې ډمې او مجرا پکې ونه شي او نوی کول د نشې په حالت کې په دوی باندې پیسې ونه شیندي. او په جهانگیر خان پسې خو خلک یوه بله خبره هم کوي چې رښتیا به وي که نه، چې کومې پنجابۍ جونې ورسره په فلمونو ډرامو کې اوړي د هغوی دلالي هم کوي، چې دا نو لا د بېغیرتوب او بړواتوب اصلي ثبوتونه دي. چې څه موده مخکې هم یو فلم د همدې دلالۍ لوی ثبوت دی چې جهانگیر پکې جنکۍ چلوي او د خلکو د هوس سړولو دپاره د څو پیسو دپاره دا کار کوي. زموږ د هیچا سره هم کومه دښمني نشته او نه موږ جهانگیر یا نورو اکټرانو سره کومه دښمني لرو. که لرو یې نو هغه یوازې او یوازې د دوی د غلط اکټینګ او د پښتون غلط تصویر نورې دنیا ته وړاندې کولو سره یې لرو چې هم نوی کول تباه کوي. نو دا وه زموږ نننۍ ویډیو چې درته وړاندې مو کړه. خدای دې وکړي چې زموږ په دغه ویډیو د چا زړه نه وي ازار شوی. که ازار شوی وي نو ټولو نه بخښنه غواړو او د ویډیو لاندې کمنټ کې ولیکئ چې دغه ویډیو چې مونږ د جهانگیر خان په اړه جوړه کړه سم کار مو وکړ او که نه. خپل کمنټونه مو راته لاندې کمنټ کې پرېږدئ او ویډیو در سره ضرور لایک او له نورو ملګرو سره مو هم شیر کړئ. د نورو ښکلو مطلبونو دپاره زموږ د یوټیوب چینل همدا اوس در سره سبسکرایب او ورسره د ګونګړې نشان ووهئ.